طریقه دی تاله خو په خپله کافر نه راځي چې درته وایي چې ما مسلمان کا دا خو به ته محنت کې کوشش به کې ګرځې به او د اسلام خدمت به کې نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کا او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینه منورې ته هجرت وکړه د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی بهر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کاو وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړه د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق بیا زه د مکې مکرمې نه لاړم او مدینه منورې ته مې هجرت وکړه په مدینه منوره کې د پیغمبر علیہ السلام سره اوسېدم اسم نو یوازې یک تنها به زه د پیغمبر علیہ السلام سره هغه سره به ګرځېدم دته نبی علیہ السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام مسیح د عیسی علیہ السلام لقب نو دا یعنی دا د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تیری کم ژوند چې عیسی علیہ السلام تیر کړی حضرت عیسی علیہ السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تیر کړی یو به ورسره لوټه وه یو به ورسره څادر یو به ورسره کونټی وه او یو به ورسره ګمنځ وه او ګرځېده او خلکو له به یې دعوت ته دین ورکوه نو یو ځل داسې وشوله چې یو سړی اودس وکړه د په مخ کې نو هغه دا لاس راواغېستلو په دا ګیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ګیره ځان له ګومنځه کړله نو حضرت عیسی علیہ السلام ګومنځ وغورځوله وی دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتم کېږي وی دې ته پکې ساجت ته چې ځان پې ستړی کو یو ځل په لاره روانو نو یو سړی د لختي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو بل راواغېستی او خولې ته یې واچولی نو ده سره یو کنډول او جام هغه یې خوا وغورځو وی د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي وی دې ته پکې ساجت دی داسې ژوند حضرت عیسی علیہ السلام تیر کړی دی نو د هغه لقب مسیح قرآن شریف کې الله د عیسی علیہ السلام نه په مسیح تعبیر کړی نو نبی علیہ السلام حضرت ابوذر تم د مسیح لقب ورکړی دی وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تیری لکه کم ژوند چې عیسی علیہ السلام په خپل وخت کې تیر کړی مسیح الاسلام نو دقسې یوازې به ناستو نه کوټې ته ضرورت و نه اوښې ته ضرورت و او نه بنگلې ته حاجت و او نه مال او دولت ته حاجت دی وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی وی فرمایل هم الاخسرون یوم القیامه دا خلق چې دي دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی په لوی زیار کې به پراته وی میں زما دی پرب د کعبه قسمی چې دا کم خلق په تاوان کې د قیامت پر نو دا خو تباہ و برباد دی خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی ځکه چې نبی علیہ السلام زه ولیدم نو دا خبره وکړه وی ورنږدې شم وی ما وی چې من هم یا رسول الله دا الله رسوله دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی دا راته وښایه وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال پسیدي خدای ته یې دی مال جمع کوي بس الله یې دی ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي ګناه نه ده خو چې کوم مال دی د خدای نه غافله کي دا تبعی ده تجارت دا ګناه نه ده قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اغا تجارت اغا دکانداری اغا نوکری گناہ دا چتا دا خدای نه غافل کی دا دوالو جہان و مبارک سردار فرمائی وی دا قیامت پناہو کی یو نخ دادا چی خلق با دو سیزونو پس منڈے وی اللہ بییری خیرت بییری دو سیزون سری یو دا خیٹ خواہش دا خیٹ خواہش پسی با منڈے وی دا خیٹ خواہش دا مالو دا سشے دے خوراکون دیو دا سیزون دی او یو دا اندام خواہش دی دو خواہشاتو پسی بسری ٹولی منڈے با دی دو خواہشاتو لوی اللہ بییری دا پیغمبر تعلیمات بییری آخرت بییری قیامت بییری جنت بییری
رونو گوری کمو خیالی دقا دور روان دی. نو حضور پاکو فرمال چې کمو کسانو الله خیرت یې کړی دی او صرف دنیا غشتی دا او دنیا پس منډې ترړی وی نو دا هم الاخسرون یوم القیامه د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. داسې قسمه احادیث په دورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو نو نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو دی په مدینه منوره کې اوسېده خو هر چا سره به جګړې کولې. ګوره د پیغمبر علیہ السلام د دغه یو صفت نمونه وه هغه کې خو ډېر صفتونه و د یو صفت یې دې نمونه که چا به پوخ کور جوړ که دی به ورغې دروازه به یې ورته وواله چې به راووته او حضرت ابوذر په خیر ستړی مه شې ده به کونټې اوچته کړه یو څو غزاره به وو وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه دنیا دې خپله کړه خیره خدای دې جوړ ير دی چې چا سره به خشته جامې واچولې دی به ورغې یو پنځه شپږ څپېړی به وو تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي که چا به خشته چې چا سره به دولت او مال لیده بس د ده به ورسره جګړې وي خلک به ورته راغونډ شو خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده لاړ دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې هو غلی و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته چې شام ته لاړ شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه حضور پاک به ډېر یادو او چې نبی علیہ السلام به یادو نو جړل به. یو صحابي وی یو سړی وی یو تابعی وی په بیت المقدس کې منځ کاو وی ډېر سجدې به کولې 2 رکعاته منځ بیا به ودرېد بیا به 2 رکعاته وتړه بیا به 2 رکعاته بیا نو یې زه ور نږدې شم ما خو نه پېژن نو یې ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې ردې په دې یو 2 اوږدو کا که نه بس سجدې دي او رکعتونه دي ورته یو 2 اوږدو کا که نه اره دې نه غوره دي. وی ما ته څه وی وی ما ته وی سمعتو خلیلی ابا القاسم ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي نو په جړا شو. ابو القاسم د پیغمبر علیہ السلام کنیه ده ښه د نبی علیہ السلام د زوی نوم قاسم و ابو القاسم د قاسم پلار دا د پیغمبر علیہ السلام یو صفتو کنیه ورته عربی کې وایي ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلی دي دا مې وویل او په جړا شو. وی چې جړا نه لږ په قلار شو وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلی ابا القاسم ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي وی بیا په جړا شو شلګې والي وی په دریم ځل بیا وایي سمعتو خلیلی ما د خپل دوست ابو القاسم نه اورېدلی دي وی بیا په سلګو په جړا شو. وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک او ستا را دوست ابو القاسم څوک دی وی ما ته وی چې زه ابوذر یم خلکو په نوم بیا پېژنده او زما دا دوست ابو القاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ما د دغه خپل دوست ابو القاسم د حضور سجده ولګی نو په دقه سجده ولا الله ګنام رجی او مرتبه ولا الله اوچتی ذکر یې سجده کو وی مې چې خطا ابوذر معافي غواړم صاحب ما نه پېژندلی زه معافي غواړم. نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم به اورېده نو په جړا به ورتله د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو جړل به یې ورسره دومره محبت او شوق. نو د حضرت معاویه رضی اللہ عنہ التا گورنر دے هغه سره. ناظرین السلام علیکم، برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. شکریہ.